حامد کرزي ته ولې د طالبانو حوصله ختمه شوه؟ هغه ته یې د مزمل د مرګ باره کې څه وویل او ولې هغه ته پیغور ورکړ؟ ویډیو خامخا وګورئ. د اشرف غني او جمهوریت طالبان دومره مخالف نه و لکه څومره چې حامد کرزي مخالف و. هغه د طالبانو په بیا راوستلو کې خاص رول درلود او هره غونډه به یې چې د طالبانو په طرفداري کېدله حامد کرزي به پکې حاضر و. بلخوا حامد کرزي د شمالي ټلوالې هم ډېر کلک طرفدار و. بده خبره دا وه چې هر کال به د اختر مبارکي لپاره د مارشال فهیم قسیم کور ته ورتللو چې دا کار یې خلکو ډېر بد ګڼلو او ویل به د فهیم زوی خام هلک دی، هغه باید حامد کرزي ته ورشي او کرزي باید دومره ټیټ او پست حرکت ونه کړي چې هر کال د هغه کور ته د اختر مبارکي ته ورشي. څو ورځې مخکې چې د بلخ والي داود مزمل ووژل شو، په هغه ورځ حامد کرزي د فهیم قسیم د مړینې د نهم تلین په پار پوسټ وکړ. هغه لیکلي و چې فهیم ډېر کلک هوډ والا انسان و، سوله غوښتونکی و، د هغې هلې ځلې د قدر وړ او نه هېرېدونکې وې. د هغه دا کار ډېرو خلکو غندلی او هغه ته تقریبا 90% مخالف کمنټونه شوي دي. خو د حامد کرزي په دې کار له نورو ډېر طالبان غوسه شوي. طالبانو ټویټر کې لیکلي دي چې په کومه ورځ داود مزمل په شان انسان شهید شوی و او د ټولو افغانانو له ژوندو څخه وینې څڅېدلې، په همغه ورځ حامد کرزي په یوه لنډغر اوښکې تویولې، کوم لنډغر چې پر 9 کاله مخکې مړ شوی و. خلکو یې جواب کې لیکلي دي چې سمه ده، حامد کرزي هم سم کار نه دی کړی، خو تاسې هم دروغ لیکلي دي چې د مزمل په مرګ ټول افغانان خفه وو. د مزمل په مرګ ټول افغانان یوازې طالبان خفه وو، نور افغانانو خو پیژندلو هم نه.